دوستانو تاسو به داسې واقعیات اوریدلی وي چې د مړي د دفن کولو په وخت کې مړی راژوندی شوی دی. ممکن چې ځینې وخت دغه خبرونه خلک دروغ هم خپروي، خو نن چې موږ تاسو سره د کوم خبر په باره کې معلومات شریکو نو دا یو حقیقت دی او په رښتیا باندې د ناروال په شکرګل ښار کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې د جنازې نه پس مړی راژوندی شوی دی. دغه ویډیو او مکمل معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ، خو ستاسو نه هیله لرم چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې په ټوله قصه او په مکمل واقعه باندې خبر شئ. دوستانو د رپورټونو په وینا د پاکستان په ناروال شکرګل ښار کې د ماجه په نوم باندې یو مستری چې د بجلی کرنټ سره مړ شوی و او ډاکټرانو هغه مکمل مړ ثابت کړی و او دا خبره د ډاکټرانو لخوا کنفرم شوې هم وه. نو د جمعې په ورځ باندې 8:30 بجې د ماجه جنازه هم وشوه، خو چې کله دغه مړی یعنی د ماجه په نوم باندې دغه کس دفن کېدلو نو د یو څو میلمنو لپاره د هغه مړی وځنډول شو چې دغه میلمانه هم راشي او د هغه مخ وګوري. خو چې کله په همدغه انتظار کې خلک ولاړو چې د مړي لاس او خپو حرکت شروع کړو، خلکو چې کله دا حالت ولیدل نو ډیر زیات حیران شول او چې کله پوه شول چې مړی ژوندی دی نو د الله اکبر نارې شروع کړې. خلکو دا یو عبرت وګڼلو او زر تر زره ډاکټران هم راوغوښتل. چې کله ډاکټرانو د هغه معاینه او چیک اپ وکړو نو معلومه شوه چې هغه ژوندی دی او ډاکټرانو بیا دا خبره کنفرم کړه چې هغه باید زر تر زره هسپتال ته ورسول شي. په همدې وینا باندې امبولانس راوغوښتل شو او هغه زر تر زره هسپتال ته رسول شوی دی چې اوس مهال هغه د ناروال په هسپتال کې دی. دوستانو تاسو دغه ویډیو په لومړي کمنټ کې کتلی شئ او خپل نظر هم موږ سره شریکولی شئ چې تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.